له وره څخه د وتلو سره مې په یوه غرفه سترګې ولګېدې چې پخوا مې په کلي کې نه وه لیدلې. ځوان څو ځله غږ پرې وکړ مګر د زاړه سړي هېڅ ځواب یې ترلاسه نه کړ. سپین نوی ماډل ټوټي موټر ودرېد. د سپینو جامو لرونکی یو ځوان چې تورې عینکې یې په سترګو وې له موټره راښکته شو. ورسره یوه ځوانه ښځه هم وه چې په حجاب کې نغښتې وه. لږ څه ترې لرې د لمر فتاوي ته ناست کلیوال چې خړ دیوال ته یې څنګ وهلی و له یو بل سره وبنګېدل. ځوان چې د بوټونه یې ټکا خته د ناستو خلکو تر څنګ د تېرېدو په حال کې و. فتاوي ته ناست خلک ورته ودرېدل. لرې یې د ډاکټر صاحب په ویلو ښه راغلاست وکړ. د زوړ کور دروازه یې پرانیسته. د یوې بوډۍ سترګې پرې ولګېدې. سمدستي یې رامنډه کړه. ښکلي ځوان یې کلک په غېږ کې ونیو. غرې ونیوله. خبرې یې په ستوني کې ونغښتې. ښه شېبه وروسته زړې ښځې ځوان په دواړه مخه خوږ کړ. په ژړغوني غږ یې وویل: مور دې جار شه زویه. نورې خبرې یې ټوخي پرې کړې. ځوان د ګډ وډ دهلیز د نندارې وروسته د خونې ور پرانیست. د خیرن فرش برسېره څو زړې خیرنې توشکې هوارې وې. د وچې ډوډۍ په وړو پوستو زیړې ډنګرې پیشو شخوند واهه. په کمپله کې د نغښتې بوډا ځګروي زړه خوړ. ښکلی ځوان د زاړه سړي خوا ته ورغی. په محترمانه لهجه یې د سلام علیکم تورې په خوله راوستل. سپین ږیری چې په سختۍ یې مخ ور واړولو خو د ځوان په لیدو یې هېڅ غبرګون ونه ښود. بېرته یې مخ دیوال طرف ته کړ. ښه شېبه تېره شوه. د پرانیستې دروازې خواته د سلګیو غږ خاموشي ماته کړه. ځوان سترګې ور واړولې. بوډۍ مخ ته خیرن ټیکری نیولی و. ځوان څو ځله غږ پرې وکړ مګر د زاړه سړي هېڅ ځواب یې ترلاسه نه کړ. د ډېرو زاریو وروسته هم سپین ږیري هماغسې دیوال ته کتل. سترګو کې یو اوښکې وې او تر پایه د ځوان خبرې ځواب نه کړې. په انګړ کې د مازدیګر لمر آخري وړانګو هم خپله لمنه ټولوله. بوډۍ وویل: ژړا ښه نه در سره ښکاري. ته نه یې ګرم. کلونه وشول چې پرته د کومې ګناه له کولو عذر ورته کوې او بښنه ورنه غواړې. تر څنګ ولاړې ښکلې پیغلې ته یې وکتل. وټوخېده. په غريو نیولي غږ یې خبرو ته دوام ورکړ. ویې ویل: لورې ما وبښه. د زوی واده مې یوازینی ارمان و. اخر ورته د پردو په رقم وبلل شوم. له بل چا مې واورېدل چې زوی مې له یوې ډاکټرې سره چې همکاره یې وه واده کوي. ژړا یې زور واخیست. په سلګیو کې یې وویل: ما وبښه لورې. ستا په واده کې مې درته د یوې خوښې غوندې د ښه ژوند ډاډ نه شو کړی. خو زه نه یم ملامته. دا اتل پلار له خپل ضده نه اوړي. اتل په کلب کې کلي تاو کړه. د کور ور یې پرانیست. په سرو سترګو تر کوټې لاړ. مېرمنې چې دی سوم ځل ده چې له اتل سره د خپل خسر عذر ته ورځي په ډېر عاطفي لهجه یې وپوښتل: ستا او د پلار ترمنځ څه دښمني ده؟ سینه خلاصېږي؟ که دښمنان هم وای تر دومره بښنو او عذرونو او زاریو وروسته به دوستان شوي ول. اتل په غريو نیولې لهجه وویل: دا هر څه زما د زده کړو له امله کېږي. ستونی یې ډک سو. اوږد حوصله یې وکړ. بیا یې خبرې پیل کړې. په اتم ټولګي کې زده کوونکی وم. تر ټولو لایق زده کوونکی. استادان به مې په توصیف نه وماړه. ان تر دې چې ډېر وخت په درسي توکي هم ځینو استادانو راته اخیستل. نه پوهېږم یو ناڅاپه څه وشول. د 3.5 میاشتنۍ ازموینو پایلې اعلان شوې. د ادارې لخوا یو ښکلی باسکل راته د ډالۍ په توګه راکړل شو. کله چې کور ته راغلم پلار مې په لاسونو کې تور څیز اور ته نیو او بیا یې پر غیوې کې په زور سره زبېښه. شېبه وروسته د نري کاغذ پوښ څخه چې د بیخ برخه یې یوه نرمه پښته وه لوګی پورته شو او یو ډول بوږنیونکی بوی ټوله کوټه ونیوله. مور مې په سرو اوښلنو سترګو په ځیر ځیر ورته کتل. زما د کامیابۍ او د باسکل زیري د اورېدو حوصله مې چا کې ونه لیده. غلی کېناستم. پلار مې راغږ کړ. له کوټې ور ووتم. انګړ کې د یوې بوجۍ سر ته ولاړو. ورسره روان شوم خو په دې نه یم پوه چې بوجۍ د څه شي ده او موږ چېرته ځو. له وره څخه د وتلو سره مې په یوه غرفه سترګې ولګېدې چې پخوا مې په کلي کې نه وه لیدلې. پلار مې هماغه خواته ور روان و او زه هم ورپسې وم.
د غرفې دروازه یې پرانیسته. د کوچني غرفې دیوالونه کوچنیو اوسپنیزو شین رنګه الماریو نیولي وو. پلار وویل بوجۍ خلاصه کړه او د دوکان شیان منظم ځای په ځای کړه. پلار مې لاړ. ما د پلار له ویلو سره سم څو پاکټه شیرني، مالګه، صابون او ځینې نور توکي له بوجۍ څخه په الماریو کې کېښودل. شیبه وروسته مې پلار په یو لاسګاډي یعنې کراچۍ کې 2 نورې بوجۍ او څو کارتنونه راوړل. بوجۍ مې پرانیستې. قلمونه، کتابچې، ربر ټیپ او نور توکي هم الماریو کې ځای کړل. د بسکټونو او پاپړو کارتنونه مې هم یو ځای ته تکیه کړل. پلار مې په وړه ایښې د لرګیو په څوکۍ کېناست او زما د سرنوشت خبرې یې پیل کړې. له مکتبه چې شي نه جوړېږي. د باز محمد زوی پانتون خلاص کړ خو هغه د اوس د اختر دهقاني نیولې. ته هم نور مکتب پسې پرېږده. دا غرفه درته ډېره ښه ده. د کاروبار په چل به پوه سې. زړه مې خولې ته راته. په عاجزۍ مې ورته وویل دادا غرفه به هم پالم او مکتب ته به هم ځم. نشه یي سترګې یې له غوسې سرې واوښتې او راولاړ شو. یوه ټینګه ساپېړه یې ووهلم. دا له ما سره څه دلیل وایي؟ دا هم د مکتب برکت دی. بې ادبه انسانه، مکتب دی د ما نه ده پکار. احمقه له ما سره اوس دلیل وایي؟ غلی شوم. سر یې نه راسره خلاصاوه. بحث ګټه نه لرله. غرفه کې تر بېګا ناستم. د کلي ماشومان به سودا ته راتلل. تر ماښامه 140 افغانۍ سودا مې کړې وه. کور ته له تلو سره سم مې پرته له کومې خبرې پلار ته ورکړې. مور مې چې 3 وروڼه یې لرل او 3 واړه ډاکټران ول د تعلیم په ارزښت پوهېده. خو څه یې کړي وای. د سهار له لمانځه مې سلام وګرځاوه. د پیالې تود لوګی خوت. مور مې د دسترخوان ته ناسته وه. ورغلم. ځان ته مې پیاله ډکه کړه او یوه ډوډۍ مې د خپل ځان خواته کش کړه. مور به مې تل غریو نیولې وه. نن یې هم په ژړغوني غږ راته وویل زویه پلار دې د مکتب تر رخصتېدو پورې خدا چیرې ورک وي. غرفه تړاو مکتب ته دې له هغه پټ ځه. خدای جل جلاله مهربانه ده. لوی سړی به شي. زړه مې خوښي احساس کړه. وغوړېدم. د خوښۍ مې وخندل. پرته له څه ویلو پاڅېدم او کتابونه مې تر څنګه کړل. له اوږدې غیر حاضري وروسته مې د ښوونځي تورې تختې ته سترګې نیولې وې. وخت تېرېده. پلار به سهار له کوره ووت. ماسپښین به خالي لاس په سرو سترګو کور ته راغی. د ښوونځي دوره مې له پلاره پټه پای ته ورسوله. د پوهنتون لپاره یې له کوره وشړلم. حتی زما له نومه یې کرکه کېده. مور مې راته د نورو زده کړو لپاره ډاډ راکړ او د راتلونکو لپاره یې ماماګانو ته زما د زده کړو سپارښتنه وکړه. د مور په ملاتړ، دعا او ډاډ مې د طب پوهنځی پای ته ورسولو. نوره خو ته پوهېږې چې د ټولو نعمتونو باوجود هم ژوند راته د پلار خوابدي تریخ کړی. پای.